AKR 804 रेस्टोरेंट دا د ارشد خان रेस्टोरेंट دی. تاسو ډیر وړو کې ښکاري خو ویډیو کې ډېر غټ راځي او صفایي شته بس صفت به وګورئ ځای ښه دی. ډېره پوښتنه هغو چې ما نامم پر دی چې ګڼه جوړه کړې دا اوس وګورئ دا ټینکر دی چې ته څه لګېدلی دی که څه حساب به شوی ټول پوښتنې ترې راته وشوي دي او د اشارې په منځ کې دی. دا ګوره مین اشاره ده د شمیسي. نو لکه څه کوئ چې خپل کار کوئ د خدای مسلمانانو. ته وګورئ نیمه ګنټه را باندې پالتو تېره کړله او دا وایي چې یاره زما په بس کې او بس هم چې لاړې ولې وایي ولې په موږ ګنټه تېره کړه وایي ولې نو اشاره وي تا ته کیمره خو نه وایي خو راوښته السلام علیکم ملګرو. یو دا ختم شو دویم شروع کړو اوس روان یو خپلې ډېرې ته ځو ملګري سره میلاو شو او متواز چې دی نو متواز ما سره نه راځي کیمره کې یاره وایي خلک دی د دې وجې نه ځان شاته شاته کوي. نو راځئ زما سره اوس د را روانې نظارې ته ښیم د ماخوستان او په مزره کې روان یې هغه مازدیګرنۍ مزره ده او کومه چې موږ مازدیګر راغلي وو نو د ماخوستان نظارې بیا داسې دي چې پلیټونه لګېدلي ځای په ځای باندې ماشاءالله زموږ په خسانت کې ټول راغلي دي هر سایډ ته چې ګورې که نه دا هغه مزره ده. نو راووتلو خلک روان شو خپلو کورونو ته ځکه چې اوس ماښام نه وروسته ماخوستن ټایم دی او خلک روان شو. موسم ډېر زیات ښکلی شو ډېر زبردست شو ښایسته ښار دی او د مزو ښار دی خو بس مسله به کې دغه ده چې مسافري ده مسافرۍ د وجې نه پکې سړی لږ پریشان دي. نور الله دې آباد لري د هر چا چوله چې ده که نه او د هر چا نغری چې دی نو هغه په دې باندې آباد دی او ډېرې کورنۍ داسې دي چې د سعودي عرب نه آبادې شي نو سعودي عرب دې الله تعالی آباد لري. دا اوس موږ راورسېدو ګسر ته واپس او ماخوستن بس سعودي عرب به صرف د شپې منې د ورځې داسې وي چې لکه موسم لږ ګرم او نوري خو د ماښام نه بعد بیا موسم مزېدار شو دا لیټونه ولېږي رنګ برنګ دا وګوره دا بوټي څومره مزېدار کړي دي. وګورئ یو وخت به یې بله باندې اړولې د اوسه پورې ته موږ زهرېګانې کولې او د موبایل مخې ته نه راتو. اوس ته پته ولګېده چې لکه نیمه شپه شوله دا خلک خو اوس هم دومره راشه دا د زارو ګوډه چې ویې کړه نو کېناسته وایي راشه ما له تصویر وباسه بالاخره فوارې لګېدلې دي موږ چې ته کوم یادولې که نه دې ټایم کې دا د ګسر دی او په دې ځای کې دا فوارې لګېدلې دا شور چې کم ښیي که نه نو خاله ورځم بېرته ښیمه د فوارو دا شور بس او دا موسم یې دومره مزېدار یخ کړی دی ګوره دا ښځې او سړي ټول ګډوډ را روان ځکه چې دا داسې ناشنا شانې شوی دی که نه سعودي عرب دی. داسې ناشنا راته ښکاري او دې ته زه راغلم دا اوس منځ دی دواړو فوارو منځ دی دې سایډ ته او دې سایډ ته فواره ده. دا موسم دومره مزېدار ښایسته ښکاري لکه ته وایې چې زه په واوره کې نو دومره ښایسته زبردست موسم مو جوړ کړی دی یخ یخه هوا چې راوځي نو ډېره زیاته مزه کوي. دا خلک ټول راغلي دلته بس څوک تصویران دي بس زه پکې لګیا یم را ویډیو کوم څوک پکې دا خو ټیک ټاک له ویډیوګانې جوړوي ډېره ښایسته خوند کوي موسم یې ډېر زبردست کړی دی. دې کې دا اوبه راغلي دي او دومره یخې اوبه دي که نه دومره یخې مزېدارې اوبه دي چې څنګه د فوارې نه راوتلي دي سړی وجود ته پسې ګرځېدلی
چې د منځ لیور کې دې کوته ناست دی که نه او کمیس ورته ایستلی ایسته ورته پروت دی ښه ګلېدار دا سعودیانو مو راغلي دې ورته داسې ناشنا ښکاري ځکه چې ناشنا خو نه دی ډېر وخت نه دی خو دلته داسې لکه خوند کوي که نه دې ګرم ماحول کې داسې بواریر ته میلاو شي نو چې بېله مزه وي سړي ورته وردګه کول یو نه خبرو کې ولاړ ویډیو کوله پکې وردګې کو درد نه پکې ورغی اوس چې خپل بدل اخلي واپس دا نه ورانه ایو غریب ډېر لونکو هغه خوند ورکړی دی ځکه ګورمنټ نه مې چې خپله باندې ځان وار راشه ګوره څه مخلوق دی بس همدلته راغلی دی دا څه وجې راغلی چې دلته اوس اختر دی که نه د اختر په ورځ باندې آفرونه لګي چې چا څه شي ضرورت دی تاسو څنګه مو مازدیګر ویلو د دې وجې نه هر سړی راغلی دی بس څه نه څه اخلي غونډه ورځ تېره شوله او په دې ځای باندې رش ختم نه شو داسې رش دا اوس سوقله هم داسې ډېر روان دي او د دې سره دا لولو مارکیټ ته وګوره اوس هم هغه شان دی رش ختم نه شو مالداره ملک دا د ګنو رس ایستلی دی ګنو شربتو دا غونډه هاویه مکمل ډکه کړې ده او تنور نشته دا که چېرته پاکستان وي نو په دې باندې به څو جنګونه وشوي د اوسه پورې یو به ویل چې زه وړم بل به ویل چې زه وړم الحمدلله بالاخر راورسېدلم خپل کور ته او زموږ کور لکه ورخوا دی بس دې ګلۍ نه چې مخکې ورشم خو دا د رڼاګانو په ښار کې روان یم او دلته داسې ده چې ډېره نشر توریان اوس اخوا ته لږه لږه تیاره جوړېږي تیاره نه ده لیټونه لګېدلي دي خو داسې ده چې لکه خلک بیاني هغه طرف ته که نه ځکه چې دې بازار کې ګڼه مڼه هغې دوکانونه دي نو اوس په هغه کوڅو باندې ورځم خوشې کوڅې دي نو هلته اصول دا دي په دغو کوڅو کې چې موبایل ورسره پټ ساتي ځکه چې که توریان ورسره ولیدل نو بیا سړی سره د جبې ته نه وړي نو زه به ستاسو نه دلته واخلم اجازت چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ما خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان